دا یو ورو سوال کړی دی وی چې یو ښځه خاوند ته دا ووایي چې ته په ما باندې د قیامته پورې حرام یې. ښځې خاوند ته وایي ته په ما باندې قیامته پورې حرام یې، یعنې زما ورور یې یا زما پلار یې. نو اوس به څه کېږي؟ تاسو څه وایي دې باب کې؟ نو چې اوس یو سړی ښځې ته وایي ته په ما حرام یې، ستاسو ذهن بلکل بل ځای ته تللی چې خاوند ښځې ته وایي چې ته په ما داسې لکه مور، د دې هېڅ اثر نشته. ولې ښځې دپاره نشته؟ بارک الله فیک. دی جواب دی طلاق ورکول یا زهار، دې ته زهار وایي چې یو سړی په ځان باندې ښځه حرام کړي چې زما ښځه په ما داسې ده لکه مور یا خور یا لور او په ځان یې حرامه کړه. دا مسلې د سړي سره تعلق ساتي، دا د ښځې سره تعلق نه ساتي. یعنې ښځه خاوند ته نشي ویلی چې ته په ما طلاق یې یا ته ما طلاق کړی. او دا د الله رحم دی، د الله په هر کار کې حکمت دی چې دا طلاق او دا خبرې یې سړو په لاس کې اخو دي. ګنې د ښځو په د ورځې څو پورې طلاقول وي چې کور ته سر را نه شي ته طلاق یې. سړی سنجیده وي، سړی د عقل خاوني او یاره که ځان دې اسمان ته وخیجې که نه واپس را ټوپ کړي چې زه دا ثابتوم چې سړی او ښځه یو شی دی، لکه څنګه چې د انګریزان او د بد جاهلان دا چغه وی سړی او ښځه یو شان دي. د قیامت سحر را به شي خو څوک دا نشي ثابتولی چې سړی او ښځه بلکل یو شان دي. دوی کې فرق دی او د عقل خاوند دا مني چې دوی کې فرق دی. یو فرق دا دی چې د سړی په عقل کې پوخ او زنانه عقل کې کمزوري ده. نو ځکه ګوره کور کې څومره مسلې دي سړو ته راشي، خو د طلاق دا ټکی دي چې فعال اسانه نه وي. د ښځې سره طلاق لا نشتی او چې معمولي څه خبر راشي دی خاوند ته وي تا ماله څه کړي دي، یعنې په لنډه په دوو ټکو کې دله قیسه ټوله ختمه کړي تا ماله څه کړي دي، تا کم ځان مړ کو دیسي. دا د ښځو عادت دی. نو سوچ وکړه دوی سره طلاق په لاس کې دی نو بیا به یې ګوره څه کول. یا دا چې دا طاقت ورسره وی چې یاره خاوند په ځان حرام کوي په مخه به وي ته په ما حرام یې. نو دلته دا یاده کړئ چې کله یوه ښځه خاوند ته دا وایي چې ته به ما حرام یې د قیامته پورې، نو دا نه زهار دی نه طلاق دی، دا قسم دی. او دې ته ویلی کېږي حلال حرامول. لکه یو سړی دا ووایي، لکه یو ښځه دا ووایي چې په ما باندې د پلانې خوراک حرام دی، زه چرګ ما په ځان حرام کړی دی، زه دا چرګ نه خورم. نو دا دی یو قسم قسم خوړلی دی او دا کار یې ناروا دی. ولې ناروا دی؟ حلال شی حرام کړی. لکه ګوره دلیل پې ښکلی دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله دا وایي چې زه به ګبین نه خورم په ځان مې حرام کو، نو الله ورته وایي لم تحرم ما احل الله لک، چې الله دله یو شی حلال کړی ته یې ولې حرام یې؟ نو بیا ورته وایي قد فرض الله لکم تحلة ایمانکم، الله ستاسو لپاره د قسمونو ماتول هغه داسې ټیم کې لازم کړي دي. کفاره به بیا ورکړي، قسم مات او کفاره یې ورکړه. نو اوس د دې زنانه باندې څه دي؟ دې زنانه باندې کفاره د قسم ده، که دا دې خاوند سره میلاو شي یا خاوند دې سره میلاو شي په رضا باندې، نو په دې باندې بیا د قسم کفاره ده. ځکه چې دې چې دې خاوند ته ویلي چې ته په ما حرام یې، معنی ده چې زه به تا ته نه نږدې کېږم. نو کار یې ناروا وکړو ځکه چې حلال شی حرام کو او چې او لازم به بیا نږدې کېږي، دا قسم به ماتوي ځکه چې قسم ناروا دی. نو چې کله دا د خاوند سره نزدېکت وکړي په خپله رضا، نو قسم دې مات کو. چې قسم مات شو بیا د قسم کفاره ده. او د قسم د کفارې مسله کوم ځای کې ذکر شو؟ پرون بله ورځ اوس ذکر شو، د تېر شوي سوال کې ذکر شو. هغه کفاره ده دلته